الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل لیپټاپ د اخیستلو نه مخکې اول چیک کړئ. نو هغه زموږ سره کوم فیچر دي چې موږ به خپل لیپټاپ چیک کوو. نو راځئ چې وګورو. په دې کې اولې زموږ سره راځي پروسیسر. موږ به لیپټاپ پروسیسر چیک کوو. ټیک ده. د هغه نه پس موږ ریم چیک کوو چې لیپټاپ کې ریم څومره دی. سټوریج به چیک کوو چې سټوریج څومره دی. د هغې سره سره به ګرافیک کارت هم چیک کوو چې ګرافیک کارت یې څو دی. ډسپلی به هم چیک کوو چې آیا زموږ د لیپټاپ ډسپلی څومره ده. او موسٹ امپورټنټ چیز چې زموږ سره دی بیټري. نو بیټري به هم چیک کوو انشاءالله چې د لیپټاپ بیټري آیا زموږ سره څومره ده. نور کیبورډ شو، د هغې سره کنیکټیویټي شوه چې آیا زموږ لیپټاپ کنیکټ کېږي که نه کنیکټ کېږي. ټیک ده. د هغې سره سره موږ به برانډ هم چیک کوو چې آیا دا زموږ څخه کوم برانډ والا لیپټاپ موږ واخلو. نو راځو ون بای ون ګورو. په دې کې اول زموږ سره پروسیسر راځي. نو پروسیسر دپاره به تاسو دې سپیس ته راشئ. په دې سپیس کې به تاسو راشئ پراپرټي ته. رایټ کلیک چې کله تاسو وکړئ نو بیا به پراپرټي ته راشئ. په پراپرټي چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ اوس به تاسو ته راواوړي. ټیک ده. تاسو وینئ دا زموږ سره د لیپټاپ پروسیسر دی. موږ د کورای 5. ټیک ده. نو که تاسو کورای 7 واخلئ او د هغې نه پورته نور هم اخلئ نو تاسو لپاره به بیسټ وي. خو سجیشن زموږ دپاره ستاسو دپاره دا دی چې د کورای 5 نه به کم نه اخلئ. ځکه چې د کورای 5 نه تاسو کم واخلئ نو دا ستاسو مطلب دا دی چې لیپټاپ به بیا ډېر زیات سلو وي او کار به صحیح نه کوي. نو کوشش کوئ خپل پروسیسر په دې طریقه باندې چیک کوئ. ټیک ده. په سیکنډ نمبر باندې زموږ سره راځي ریم. نو ریم به اوس تاسو څنګه چیک کوئ. ریم همدغه پروسس دی، همدغه ځای ته به راځئ. ټیک ده. څنګه چې موږ په دې پریویس سټپ کې وکړو. نو تاسو وینئ دلته 3 نمبر باندې موږ څه لیکلی دی انسټایل ریم. نو زموږ په هغه کې دی 8 GB ریم. اوس د ریم څه کار دی؟ ریم ته ویلی کېږي رینډم ایکسس میموري. دا زموږ سره هیلپ ورکوي په کمپیوټر کې په پروګرام چلولو کې، یعنې کله چې پروګرام چلیږي. ټیک ده. او دا زموږ سره ټمپرري میموري ده. په 3 نمبر باندې زموږ سره سټوریج راځي. سټوریج دپاره به تاسو د سپیس ته راشئ. په دې سپیس چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ بیا به شو مور آپشن ته راشئ. تاسو وینئ شو مور آپشن نه پس به تاسو منیج نه پس به تاسو اوس یو وینډو راواوړي. په هغه کې به تاسو ډسک منیج باندې کلیک کړئ. ټیک ده. تاسو وینئ ډسک منیج. د هغه نه پس به تاسو راشئ ډسک ډرایور. اوکې ډسک. اوس تاسو وینئ زموږ په لیپټاپ کې ایس ایس ډي لګېدلې ده. نو ایس ایس ډي مطلب دا دی زموږ دې ته ویلی کېږي سالډ سټیټ ډرایور. ټیک ده. سالډ سټیټ ډرایور د چا په هغه کې ایچ ډي ډي لګېدلي وي، هارډ ډسک ډرایور. نو تاسو به کوشش کوئ ایس ایس ډي به لګوئ. چې چا په لیپټاپ کې ایس ایس ډي لګېدلي وي دا فاسټ وي او دا زموږ سره ښه وي. د دې کار دا دی چې دا مختلف قسمه زموږ سره وینډو شوه څومره فایلونه چې دي د سټوریج فنکشن دی. ټیک. د ګرافیک کارت خبره ده. نو ګرافیک کارت به تاسو به کیبورډ ته راشئ. کیبورډ کې به تاسو وینډو پلس آر پریس کوئ. چې کله تاسو وینډو پلس آر پریس کوئ نو تاسو به هلته ولیکئ ډي او. چې کله تاسو ولیکئ DXDIAG دا به تاسو ولیکئ. تاسو به انټر کوئ. چې کله تاسو دا انټر کوئ په خپل کیبورډ کې تاسو ته به راواوړي داسې ډسپلی. تاسو به راشئ دلته به په ډسپلی باندې کلیک کوئ. چې کله تاسو ډسپلی باندې کلیک کوئ نو تاسو به دلته شو شي چې ستاسو سره ګرافیک کارت څومره دی او ستاسو سره کم ټایپ ګرافیک کارت در سره. ټیک ده. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل ګرافیک کارت چیک کولی شئ. اوس د دې کار سره نو د دې کار دا دی چې کله تاسو ویډیو ګورئ یا مختلف قسمه ډیزاین جوړوئ نو دا پکچر تاسو ته ښایسته طریقې سره شو کوي. نو د دې کار زموږ سره مین فنکشن یې همدغه دی. بل پکې زموږ سره بیټرۍ خبر ده. نو بیټرۍ دپاره چې دا کوم لینک تاسو ته ما درکړی دی پاور CFG سپیس سلیش او بیټري ریپورټ دا به تاسو ځان سره ولیکئ او بیا به د هغه ځای نه تاسو دا کاپي کوئ. چې کله تاسو کاپي کوئ نو تاسو به په خپل کیبورډ کې سر ته راشئ. هلته به ولیکئ CMD. چې کله تاسو کمانډ پروموټ راواړوئ نو کمانډ پروموټ کې دا کوم لینک تاسو هلته لیکلی دی نو دا به تاسو کاپي کړی وي. تاسو به راشئ ډیسک کې به یې پیسټ کوئ. ټیک ده. کنټرول وي به یې کوئ. هلته به یې کنټرول C کوئ، دلته به یې کنټرول وي کوئ. ټیک ده. نو دا به تاسو انټر کوئ. چې کله دا تاسو انټر کوئ نو تاسو وینئ دلته تاسو له لوکیشن درکو په C ډرایور کې یوزر اسلام او بیټري ریپورټ. صحیح ده. هلته به تاسو لاړ شئ دا به هلته پیسټ کوئ. دا به تاسو دې ځای نه کاپي کوئ. چې کله دا تاسو دې ځای نه کاپي کوئ نو تاسو به لاړ شئ خپل دس پي سي ته. دس پي سي کې به تاسو راشئ C. ټیک ده. C ته او C ډسک ته چې کله تاسو راشئ نو دا به اوپن کوئ. بیا تاسو ته کوم ځای ښودلی دی؟ تاسو ته ښودلی یوزر نه پس زموږ نوم ورکړی دی او دا هلته به تاسو سرچ بار کې به تاسو څه کوئ پیسټ کوئ. یا ګوټ کې تاسو سرچ بار وینئ دلته ما پیسټ کړو. ټیک ده. دلته زموږ سره ویډیو چې دغه راغلی ده نو تاسو به دغسې پیسټینګ وکړئ. په رایټ کرن چې کله تاسو پیسټ کوئ نو تاسو به دغه سرچ بار کلیک کړی دی خو دلته ویډیو کې زموږ سره وړاندې راغلی ده. چې کله تاسو پیسټ کوئ تاسو به ریپورټ ډایرکټ راواوړي. د خپل لیپټاپ ریپورټ په دې طریقه باندې تاسو چیک کولی شئ. ټیک ده.
زموږ سره دا ویډیو لږه شانې داسې دغه راغلی دا، نو تاسو به کوشش کوئ کوم ځای کې نه پوهېدئ نو زما نه تپوس په کمنټ کې هم شئ کولی، په وټساپ کې هم شئ کولی. نو دا تاسو شوه د بیټرۍ خبره. اوس د بیټرۍ تاسو پرسنټیج څنګه راوباسئ؟ نو تاسو پرسنټیج لپاره به تاسو راشئ، دا فل کیپیسټي به تاسو دې له به دا به تقسیم کوئ په ډیزاین کیپیسټي باندې. دا دواړه به یو بل سره تقسیم کوي او بیا به وله ضرب ورکوي په 100 کې. نو تاسو به فل دغه راوړئ. ټیک ده چې موږ سره لیپټاپ یې کم ده. ټیک ده، دا زموږ سره شوه د بیټرۍ خبره. په دې طریقه باندې تاسو خپل د لیپټاپ بیټري چیک کولی شئ. بل زموږ سره دی د کیبورډ خبره. نو کیبورډ به تاسو څنګه چیک کوئ؟ د کیبورډ دپاره به هم تاسو ګوګل کروم ته راځئ، یعنې کروم ته چې کله تاسو راشئ کروم به تاسو اوپن کئ. اول ته به تاسو ولیکئ انلاین ټیسټ کیبورډ. دلته سرچ بار ته به راشئ، دلته به تاسو ولیکئ انلاین کیبورډ یعنې کیبورډ ټیسټ. ټیک ده، اولی لینک چې کله تاسو ته راشي په اولی لینک باندې به تاسو کلیک وکئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکئ نو تاسو سره اوس کیبورډ راوړئ. اوس تاسو په خپل کیبورډ کې بټن یې پریس کوئ چې کومه بټن تاسو سره کار نه کوي هلته به مطلب درې نه شو کېږي. اوس ګوره زه یو بټن پریس کوم ا. ټیک ده، نو اوس به موږ سره ا هلته پریس شي، بي سی ډي. نو په دې طریقه باندې تاسو ګوره زه کوم بټن دلته په کیبورډ کې پریس کوم هلته سپینېږي. ټیک ده، وینئ که نه؟ تاسو په دې طریقه باندې خپل کیبورډ هم مکمل طور پر چیک کولی شئ چې آیا ستاسو کیبورډ کې کوم بټن کار کوي یا کوم بټن کار نه کوي. نو A to Z په دې طریقه باندې تاسو خپل کیبورډ هم چیک کولی شئ. تاسو ته بیا هېڅ مسله نه وي چې آیا زموږ سره په کوم بټن په دې کې کار نه کوي. تاسو وینئ نمبر باندې زموږ سره کنیکټیویټي راځي. نو کنیکټیویټي کې به تاسو چیک کوئ د خپل وای فای به تاسو چیک کوئ چې آیا ستاسو په لیپټاپ کې مطلب د وای فای کار کوي که نه کوي. انټرنیټ کیبل به چیک کوئ، داسې یو اس بي به چیک کوئ. ټیک ده، مختلف قسمه کیبل به چیک کوئ. نو په دې طریقه باندې به تاسو ټول څیزونه هغه څیزونه پرنټر به چیک کوئ چې آیا پرنټر سره کنیکټ کېږي که نه کنیکټ کېږي. نو A to Z چې څومره څیزونه دي په خپل لیپټاپ کې به تاسو دا چیک کوئ. چې زموږ سره برانډ راځي نو برانډ کې تاسو کوشش کوئ چې تاسو اول خو زموږ سره ښه لیپټاپ چې کوم دی بیسټ زموږ سره آیفون دی. نو آیفون که تاسو سره نه وي نو بیا کوشش دا کوئ چې ډیل واخلئ. ډیل زموږ سره داسې لیپټاپ دی په دې باندې مطلب هر سړی هم پوهېږي، دوکاندار هم پرې پوهېږي، ته هم پرې پوهېږي. نو مطلب سیټنګ یې ډېر سمپل دی. نو چې سیټنګ یې سمپل دی او زموږ سره ښه لیپټاپ چې کوم دی دا ډیل دی نن سبا.